عزتمند قرآن کریم کې رب العالمین فرمائی چې یو بنده کلم خبره کوي نو د سره رقیب عتید یو نگهبان په د باندې مقرر دی چې د خولې نه کلم خبره وباسي نو یو نگهبان زر لیکي ما یلفظ من قول دی وینا نه کوي مگر د الله په نس د سره یو نگهبان مقرر دی او هغه زر د هغه خبره ولیکي اره خبره د بنده لیکل کیږي اره خبره تاسو خیال کړئ مونږ عام طور پر خلق خبري کوي یو سړی چرته د حکومت خلاف خبره شروع کی بل ورته وی خبرې مکه ودی کې به یو جاسوس ناسي چرته خبره به ورسی ګوره نو مونږ وایو خبرې د حکومت خلاف مکه و یو جاسوس ولاړ دی دا خبرې به درله نوټ کی نو دغې نه یریږو چې یو جاسوس په یو د حکومت خلاف خبره نه کومه او ستا د پیدایش نه الله پتا یو نگهبان ادرولې دی او هر خبره دی لیکي او یو ورځ به دی د الله په عدالت کې پیشي کیږي ته دته داسې ولې نه وایې چې داسې خبره مه کوه چې په هغې الله خفه کیږي ګوره یو نگهبان ولاړ دی دا خبرې درله لیکي دا خبرې لیکي نو د حکومت خلاف خبره مه کوه وایي مجرم بشي سزا بدر کی نو دسی د الله د طرف نم رقیب عتید یو نگهبان دی اره خبر دی لیکي اره خبر دی درج کیږي اره خبر دی لیکل شي او دا به عملنامه کې راوخیږي لا یغادر صغیرة ولا کبیرة دسی عملنامه ده چې نه راکوټې ګناه پرېږدي او نه غټ پرېږدي نه وړه خبره پرېږدي او نه غټه خبره پرېږدي د ژبې حفاظت دا ضروري خبره ده مونږ او تاسو خیال نه کوو اکثر په ګپ کې خبرې کوو د خلقو د خندولو دپاره خبرې کوو او دا خبرې عملنامه کې راپسې درج کیږي مونږ خو خبره وکړو ملګرو ته وایي چاته یې وایمو دا د مجلس متعلق خبره وه دا میاسې تاسو خوشحالولو دپاره دا گپ شپ ولګو دروغ مې وي دی خو به یې چاته نه وي خو د عملنامه کې دا محفوظ شول بره خو لاړل که نه بره به یو ورځ د دې خبرو جواب ورکوي قیامت کې به د ټولو نه سخت عذاب د هغې کس وي چې هغه د خلقو د خندولو دپاره خبرې کوي او خلق پې خندي نن دا لوی کمال ګڼل شي چې ځان ته خلق راټول کی او د خلقو د خندولو د پاره دی خبرې شروع کیو خلق تی نه مزی والی او خندي مزی به تی خلق علی او په عذاب کې به ته مبتلا سخت عذاب کې به دا کس مبتلا وي چې د خلقو د خندولو د پاره لګي او خبرې کوي د ژبې ډیر حفاظت کو ډیر یو نگهبان پې مقرر دی دا راله لیکي دا هر خبره او هر وینا لیکي د دواړو جهادو سردار فرمای من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه مالک سوک د دوو سیزونو ضمانت راکې نو ازمن له الجنه زبی د جنت ذمواری مالک سوک د دوو خبرو ذمواری راکې نو ازمن له الجنه زول د جنت ذمداری ورکوم د کومو دوو ما بین لحییه و ما بین رجلیه چې د دوو داړو د جامو په منځ کې چې کوم اندام دی د دې ذمواري به راکوي او ما بین رجلیه د دوو خپو منځ کې چې کوم شرمګاه دی د دې ذمداري به راله راکوي چې ژبه او شرمګاه د دې به دې حفاظت کوي نو ازمن له الجنه زما د طرف نه د جنت ذمداري واله خو د ژبې حفاظت پکې د ژبې حفاظت پکې حدیث مبارک کې راځي وي کله ناکله سړی یو خبره وکړي دته پته نه یو خبره وکړي هغه دې اړو ګناه نه ګڼي خو د هغې په وجه دی د جهنم ویښ ته ورسېدو دې خبر هم نه یوه کلمه به ووایي چېرته خبر به نه بس مجلس کې شروع شي بیا په ځان نه پوهېږي که هر څه ناروی وي که هر څه وي که پر چا پورې مسخره وکړل دی پې د جهنم ویښ ته ورسي او دته پته نه
د دواړو جهانو سردار فرمای من سمت نجا، څوک چې چپ پاتې شو د نجات موندو. بس کم سړی چې خبرې ډېرې کوي د ده به خطایانې ډېرې شي، د ده به غلطۍ ډېرې شي، د ده به خطایانې ډېرې شي، د ده به خطایانې ډېرې شي. چې څوک خبرې ډېرې کوي اکثر اوقاتو کې چپ اوسېږئ، چپ اوسېږئ اکثر اوقاتو کې. بس کوشش کوه خبرې ډېرې مه کوه، ځکه چې د 100 پورې تا خبره نه ده کړې نو ته یې مالک یې، او چې خبره دې وکړه نو ته مملوک شوې، اوس دې دا خبره مالکه شوه، ته به اوس د دې تابع چلیږي، د خولې نه دې خبره وتې ده، اوس به دې دا خبره مالک یې او ته به دې پسې روان یې، او چې کړې دې نه ده نو ته مالک یې، او چې خبره دې وکړه نو ته مملوک شوې، اوس با د ژبې نه دې ووتله، با اوس به ته د دې خبرې د لاندې چلیږي، او چې کړې دې نه ده نو خبره به ستا د لاندې چلیږي چې څو پورې دې کړې نه ده. چپوالی دا ډېر د کمال صفت دی، چپوالی د کمال صفت دی. اکثر اوقاتو کې بس چپ اوسېږه، چپ چپ، ډېرې خبرې مه کوه. خبرې څومره ډېرېږي دومره به غلطۍ سیوا کېږي، دومره به درپسې عملنامه کې لیکل ډېر خیږي نو چې ډېرې خبرې کوي. ها که د خیر خبره کوي نو ټیک ته، خو د خیر د خبرې نه علاوه ژبه کنټرول ساته دا لوی کمال دی، دا لوی بزرګي د ژبه کنټرول ساتل او ژبه محفوظ ساتل. د دې ژبې د لاسه ډېر خلق، ما تاسو ته وی نبی علیه السلام فرمایي د جهنم ویښ ته ورسي، ویښ ته د ژبې د نه ساتلو د وجې نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل وی په دې دروازه چې کم کس ړومبی را داخل شو دا جنتی دی، وی ګوره ورته په دې دروازه چې څوک ړومبی را دنده شو دا جنتی دی، سی کوئ. صحابو چې قتل نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ را دنده شو. صحابو ولید چې نبی علیہ السلام هم دې یادو، نو صحابو تینا تپوس کو، صحابت نه تپوس کی وی عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ تلا را ننوتلی نوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستا بارکی دو فرمایل چې په دې دروازه څوک ړومبی راغی هغه جنتی دی. ستا بارکی نبی علیہ السلام د جنت خوشخبری واورول، خو ته موږ ته ووایه چې ته څه عمل کوي، عمل دې څه دی چې نبی علیہ السلام ستا بارکی ووي چې په دې دروازه ړومبی راغی دا به جنت دی، ستا عمل څه دی؟ عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ورته وایي زه خو ډېر کمزوری سړی یم، ضعیف، ډېر کمزوری یم، ډېر عجز فقیر سړی یم، زما خو څه داسې لوی عمل نشته، خدا نبی علیہ السلام چې ما بارکې د جنت پیشنګویي ورکړې ده، یو کار راکې دی امید لرم چې دا به دقه کاري. صحابت نه تپوس کې وي دا څه کار دی چې ستا بارکی نبی علیہ السلام د جنت خوشخبری ورول. وی زه امید ساتما چې زما په دې سینه کې چاتم بغض نشته دی، بس چا سره می بغض او حسد نشته، دا سینه می صفا پرته ده د بغض او د حسد نه. نن تهجد گزار ډیر دی خو سینه کې بغض او حسد شته، نن نیکان ډیر دی خواصو کې نن بغض او حسد کې خواص خلق مبتلا شوی دی، نیکان خلق بکی مبتلا شوی دی، اهل الله خلق دی او دی کی مبتلا دی، نن خواص دی، خواص بغض او حسد کی نن مبتلا دی. ته بغض ولې کوي؟ وی ما کې دا امید ساتما چې دا سینه می د بغض او د حسد نه صفا پرته ده. یو فضل خبرې په دې خوله نه کوم، بس د یو خبرې ضرورت نه نو هغه پرېږدم، بس فضل خبرې په خوله نه کوم او سینه کې مې چا سره بغض او حسد نشته دی، بس دقه دوه کاره مې دي. نو امید ساتم چې نبی علیہ السلام چې ما بارکې د جنت ویلی دی نو دا بم دا دوه کارې چې چا سره بغض او حسد نه ساتم. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، د اسلام خیستواله د مسلمان خیستواله دا دی چې دی بے فائدی خبری پریدی، بس یو خبره کې پیدا نه هغه مکوا. رقیب عتید، یو نگهبان مقرر دی په مخې لیکي، په مخې لیکي، په مخه دا
دا ته چې خلک خندې او دا خبرې کوي دا لیکل کیږي دا نکاحبان دی دا په عملنامه کې درله جمع کوي دا به در باندې ډیر وبال پریوزي صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کې د الله حبیبه جنت ته په سړی په څه داخلي د جنت د تلو عمل راته نه ښیي د الله حبیبه چې جنت ته به په څه داخل شمه د دواړو جهانو سردار ورته وفرمیل تقوا او خیسته اخلاق د الله نه یریږه او اخلاق ته خیسته که بس د الله نه یریږه او اخلاق ته خیسته که په دې به جنت ته ځي اخلاق خیسته که ژبه برابر که بس هر ټیم د الله نه یریږه حسن الخلق او اخلاق خیسته که د الله نه یره او بهترین اخلاق دا دوه څیزه سړی جنت ته رسوي اوی د الله حبیبه دوزخ ته سړی په څه باندې ځي وی دوه څیزونه سړی جهنم ته رسوي یوه ژبه ده او یو شرمګاه دی یوه ژبه ده او یو شرمګاه د دې دوو څیزونو د وجې نه به سړی جهنم ته ځي دا ژبه نه ده دا به د جهنم سبب ګرځېږي وی ژبه او شرمګاه دا دوه څیزونه چې دي دا سړی جنت ته داخلي او تقوا او بهترین اخلاق دا سړی جنت ته داخلي او دغه دوه سړی جهنم ته داخلي بس د ژبې کنټرول کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر مانځل روانو رکوټ اختر دی یا غټ اختر دی د زنانو مجمع ولیدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانه ولیدلې نبی علیہ السلام ورته وی یا معشر النساء تصدقنا یا معشر النساء اے د زنانو جماعتا اے د زنانو جماعتا تصدقنا صدقی ورکوي د زنانو جماعتا وی اے زنانو صدقی ډیری کوي نبی علیہ السلام د اختر په موقع د زنانو جماعت ولید نو ورته وی یا معشر النساء اے د زنانو جماعت تصدقنا صدقی ډیری ورکوي ما چې کله جهنم ولیدو نو ما ته پکې په کثیر تعداد پکې ما زنانه ولیدلې بس جهنم کې به ډیرې زنانه لیدې چې کله مې جهنم ولیدو په شپه د معراج باندې نو ما ته وښودل شو چې زنانه پکې ډیرې زیاتې وي نو تصدقنا زنانه صدقې ورکوي جهنم کې مې ډیرې لیدلې تپوسو شو د الله حبیبه څه وجه وه چې جهنم کې زنانه ډیرې ولیدل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانه ته وی تکثرن اللعنه تکثرن اللعنه وتکفرن العشیر دو خبرو د وجه نه مې زنانه جهنم کې ډیرې ولیدلې یو تکثرن اللعنه تاسو په جبو باندې لعنت ډیر وایي تاسو په جبو خیرې ډیرې کوئ تاسو بدې ردې ډیرې وایي خبرې ډیرې کوئ تکثرن اللعنه معمولی خبر او لعنت شروع کوي لعنت شروع کوي خیرې کوي او لګیاي جبم په کنټرول کې نه دي تکثرن اللعنه زنانو جبم په کنټرول کوي لعنت په جبو ملېږي خیرې په جبو ملېږي بچو ته خیرې مکوي تکثرن اللعنه او بل صفت بلا خامی چې د هغې د وجې نه مې جهنم کې لیدلې تکفرن العشیر چې تاسو د خاوند نافرمانی کوئ ناشکری کوئ لعنت ډیر په جبو وایي تکفرن العشیر او د خاوندانو ناشکری کوئ د خاوندانو ناشکری ډیره کوئ خاوند در سره بلا احسانات او تاسو ناشکری وکئ ټول احسانات د خاوند یې رک او معمولی خبره باندې لعنت لګي دا دینم ځان محفوظ کې او تصدقنا صدقې ډېرې ورکوي زنانه چې وی الله د جهنم نه بچ کی بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها یوی زنانه باره کې صرف دووي وی د الله حبیب دا د قد نه مندرۍ ده وی دا مندرۍ ده لکه د قد نه چیته ده ډېره نو وی دا مندرۍ ده د دواړو جهانو سردار بی بی عائشی رضی الله تعالی عنها ته فرمای عائشی دسی خبره دی وکړله دسی کلمه دی د جبی نه وتله کدا څوک دریاب ته ارتاوه کی نو د دریاب د اوبو خون به بدل کی خون دا دومره سخته خبره
دا دومره سخت خبره ده. نن زما جبه په ده پسې لګیا ده او د ده دا په ده پسې لګیا ده او د ده دا په ده پسې لګیا ده. بس دی چیت دی او دی دنګ دی او د ده جامې لنډې دي او د ده اوږدې دي او د ده دسې دی او دی دسې دی او د ده پینسې کته دي او د ده پینسې بره دي. خپل عیوب راواله، خپل عیوب، خپل عیوبو ته نظر وکړه، خپل عیوبو ته. د بل په عیوبو پسې مه پسې کېږه، د بل په عیوبو پسې مه پسې کېږه. سړی به په لار تیر شي به ځان نه خبر نه او بل به پې شروع شي چې مجلس کې کینی نو په چا به یې خبره راغستې، په چا پسې به لګیئ. نه، د دواړو جهانو سردارو فرمایل جبه چې ده، جبه چې ده، صحابو به جبه راونیوله داسې وی جبې ته به مونږ په هلاکت کې وغورځئ، ای جبې ته به مونږ په هلاکت کې وغورځئ، ستا د لاسه به مونږ په هلاکت کې وغورځېږو. د جبې ډېر حفاظت کوئ. یو صحابي بل ته وی ای د تورې ښځې زویه، وی ای د تورې ښځې زویه. هغه راغی د دواړو جهانو سردار ته ده خو ما ته داسې وي، ته ما ته یو پیغور راکو، زما ډه ته پې ډېر درد میلو شو. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. زخم د توری به پیون والی، زخم د نیزی به پیون والی. سړی په توره ووه دا زخم به یو ورځ راټول شي یلتام، خو لا یلتام ما جرح اللسان. خو جبه چې زخمی کې هغه بیا پیون نالی، بیا نه راټولیږي. د جبې زخم پیون نالی، د جبې زخم پیون نالی. په دې جبه به چاته تکلیف نه ورکوي، په دې جبه به چاته سپکه خبره نه کوي. بس دا جبې دا زخم دی ګورې دا پیون نالی. هغه راغی د دواړو جهانو سردار ته وي ده ما ته داسې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښته وی تاله د جاهلیت خبرې نه دي پرېښودې، دا خو د جاهلیت خبرې دي، تاله دا نه دي پرېښودې. هغه صحابي دومره ستومانه شو په خبره باندې، په ډاګه باندې سملاستو وی زه به اله پاسمه چې دا ما کم صحابي ته ویلی دي چې هغه راشي او ماله په دې مخ باندې خپه کیدي، اله به زه پاسم چې څو دې راغلی نه دی او ماله په دې مخ خپه نه دی. دا خو ما ډېر بد وکړل، دا خو ما ډېره بده کلمه ویلې ده، اله به زه پاسم چې دی راشي او زما په دې مخ باندې خپه کیدي، زه به مطمئن شم چې آو. نن مونږ په ژبه باندې یو راټه بل راټه، یو راټه بل راټه، دا څومره تکلیف په دې ژبه باندې ورکو. یو ته کنزل، یو ته ردې بدې، غلام سره د ماتح سره نن سبا سلوک شروع دی. افسر د نوکر سره څه کوي، خاوند د بیبي او د بچو سره څه کوي، د ماتحت خلقو سره نن څوک سلوک روان. څنګه ناتر سناتر څه خبرې ورته کوي، دا غړه نه دی، دا غړه نه ماتېږي، د کېړه نشته دی. که دا خبرې تا ته یو سړی وکړي، د ژبې ډېر حفاظت کوو، د ژبې ډېر حفاظت کوو. د دې ژبې د لاسه ډېر نقصانونه کېږي او دا ژبه به محفوظ ساتو. د دواړو جهانو سردار چې به ډېر چاته غوسه شو نو څه به یې وي. مونږ چې غوسه شو نو الله اکبر سوایه بیا منو، سوایه مه. د دواړو جهانو سردار چې به چاته ډېر غوسه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو وی به ما له تریب جبینه، وی هغه له څه شوي دي خدای دې دا تندې په خاورو کې ککړ کړي. کس په ورته مخامخ ناسو چې نبی علیه السلام به یې تنګ که که نه نو نبی علیه السلام به غوسه ورله وی ما له تریب جبینه، ما له دله څه شوي دي، وی خدای دې تندې په خاورو کې ککړ کړي. نو کس په مخامخ ناسو نبی علیه السلام به وی دله څه شوي دي، صیغه به د غایب استعمال کړه. ما له، ما لکه نه چې تا له څه شوي، ما له مړه هغه له څه شوي دي خدای دې تندې په خاورو کې ککړ کړي. او کس په مخامخ ناسو. مونږ نن دا لوی جرأت کړو، مخامخ مې ورته داسې داسې مخامخ مې ورته ووې، او لوی غیرت دې وکړو، لوی غیرت دې وکړو، مخامخ مې ورته خبرې وکړې. چرې به نبی علیه السلام مخامخ سړی نه سپکو. او خیره به یې څنګه کوله، وی د دې خدای تندې په خاورو کې ککړ کړي. نو یو طرف ته خیرم ده چې خدای دې ذلیل او خوار کا، خو بل طرف ته دعام ده چې تندې دې خدای په خاورو کې ککړ کا، یعنی الله دې درله د ډیرو سجدو توفیق درکړي چې په مخه الله ته سجدې لګوي، په مخه دا تندې، په مخه دې دا تندې
په خاوره باندې لګي. انس رضی الله تعالی عنه فرمای وی خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین، ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 کال خدمت کړي دي. 10 کال په 10 کال کې تینا ما دا نه دی اوریدلی چې انسا دا کار دی ولی دسی کړي دي او دا دی ولی نه دی کړي. 10 کال ما خدمت کړي. 10 کال ما دی جبی نه چرته دسی نه دی. 10 کال دا لګ مده نه ده ښه. 10 کال ور سره پاتې شوی یم، خو 10 کال کې چې چرته ما دسی خبره نه ده اوریدل، ما ته چرته دسی خبره نه ده، ما ته ادام نه دی ویلی چې دا کار دی ولی دسی نه دی کړي، دا دی ولی دسی کړي دی. 10 کال می خدمت کړي دی. یو ورځ ما ته وای انسا پلان کی کار پسې ورشه، دا د نبی علیہ السلام خادم وخه، مور راو سره کوټه وی هادا خوای دی موکا الله حبیب دا مې دل درکو، دا دی خادم شو ها، دا بستا خادم خو دعا ورته وک، ډېری بختوري مین دی وی خادم دی شو خو فدع الله، دعا ورته وک کنه. نبی علیہ السلام دعا وکړه وی خدای په مال او په جان او په عمر کې برکت ورواچه. نبی علیہ السلام خو دعا ونه د خلق باغونو بکار کې یو ځل میوه کول او د انس رضی الله تعالی عنہ به 2 کاله کول، 2 پیری په کال کې به 2 ځله میوه کول. نبی علیہ السلام دعا کړي و د مال او د الواد دعایم کړي و، نو دی لا ژوندی و چې خاندان د 100 نه واوړېدو، خپل نسل د 100 نه با واوړېد. د نبی علیہ السلام دعا کړي و، نو چې خاندان د 100 نه وړېد نو عمر به هم ډېر وکنه، نو عمر هم ډېر او مال هم ډېر او اولاد هم ډېر. دا نبی علیہ السلام دعا کړي، مور ورته وی ها دا خوای دی مو کدا یو خادم ګوټه دی د الله حبیب د ته دعا وکاو دی بستا خدمت کوي. وی ما ته یو ورځ او وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې انسا پلان کی کار پسې لاړ شو، وی زه روان شو، خو نبی علیہ السلام ته مې داسې ظاهره کړه چې زه نه ځم. نبی علیہ السلام وی چې ټیک ده انسا چې ته نه ځې زه به لاړ شم کنه، زه به لاړ شم. وی چې مې کتل د دواړو جهانو سردار راوته، مې څه کې د الله حبیب انسا غي کار پسې روان یم، تا ما ته ونه وی نو خو تاوی نه زم نو زه راوتلم په خپله. ما ورته چې د الله حبیبه ما سې تا سره خبرې ډبلولې، ستاسو حکم ما ته منظور دی، زه ورځم هغې کار پسې، خو هسې تاسو سره مې خبرې ډبلولې. قربان داسې بهترین اخلاق، داسې بهترینه ژبه په لار روان دی. اوښ راغی، اوښ چې نبی علیہ السلام یې ولیدو ایک دم یې را منډې کړې. نبی علیہ السلام خپو کې سر کېښود او د سترګو نه یې غټې غټې اوښ کې را روانې شو. قربان چې نبی علیہ السلام ژوندی و زناورو به هم خپل شکایت کو، مظلومین براتلل خپل شکایت په درج کو، زی خو یې وکنه، زی خو یې وکنه. نن زی نشته چې دا شکایت چاله ووسو، نن ما سره ظلم کېږي، دا شکایت چاله ووسمه. که شکایت وړم هغه د ظالم مرګتیا کوي، نن د مظلوم مرګری نشته. قربان داسې وخت و چې زناورو به شکایتونه درج کول. نبی علیہ السلام خپو کې سر کېښود، غټې غټې اوښ کې روانې. نبی علیہ السلام ولې داسې په سټ باندې لاس راښکه، وی د مالک راوغواړئ. مالک کې ولا راو، نبی علیہ السلام ولا مالک ته وای دا اوښ ما ته شکایت کوي، ښه زه د په ژبه پوهېږم، د چې دا اوښ کې بهیږي دی ما ته شکایت کوي. ته د دنه کار پوره اخلي او دله خوراک پوره نه ورکوي، د سره ته ظلم کوي. د نن ما ته د اوښکو کې شکایت وکړو، ښه د اوښ سره به ظلم نه کوي، ښه د سره به ظلم نه کوي، د سره به ظلم نه کوي. بس 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 داسې ښکلی ژوند چې زناورو به د امام الانبیا ته خپل شکایت درج کو. د یو صحابي اوښ سرکشه شوی و، نبی علیہ السلام راغی، وی کوم ځای دی اوښ دی؟ وی دې باغ کې دنده دی. وی زه ورځمه. نبی علیہ السلام ته صحابي وی مه ورځه، اوښ چې سرکشه شي. نبی علیہ السلام ورته ما پیژني که نه، خو اوښ دی خو ما پیژني. ښه نبی علیہ السلام د احد غر ته ودرېد مخامخ، وی صحابه دا هغه غر دی چې دی ما سره مینه کوي او زه د ده سره مینه کوم، دی دا غر ما سره مینه کوي. مونږ وایو خدایا مونږ بار بار د احد دی غر له بوزه، خدایا امام الانبیا خو تلی دی، خو چې د احد غر له ورشو نو مونږ به ورته نیغ نیغ وګورو، د خپل جانان په سترګه به ورته وګورو چې دی غر ته نبی علیہ السلام ولاړو. وی دا غر ما سره مینه کوي او زه ده سره، خدایا مونږ به هم دی غر د احد غر ته د مینې په سترګو باندې وګورو. خدایا هغه یاد خو به تازه کو، هغه یاد به تازه کو. داسې وخت داسې
نبی علیہ السلام ته صحابي وی حضرت نقصان بدر کې وی نه دا اوخ ما پیجنی چې نبی علیہ السلام وردند شو اوخ چې نبی علیہ السلام اولید رامنډې کړلې رامنډې او نبی علیہ السلام خپو کې سر کې خو نبی علیہ السلام صحابي ته وی راشه هو دا اوخ می والا زندگی بر چې دا اوخ ژوندې دې به سرکشي نه کوي بس 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 خبره ختم بس اوخ بروغي د نن پخو دس یو بهترین د اخلاق لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه دس بهترین د اخلاق پروت یو نمونه و مونږ د پاره د کچ ماشوم د مرغۍ مړشول مرغۍ نبی علیہ السلام خبر شو مرغۍ پسې ډیر خپو نبی علیہ السلام راغی لکه ابو عمیر ولی مرغۍ مې مړه شوې د هغې پسې خفه یمه نبی علیہ السلام ورته وی یا ابا عمیر ما فعل النغیر ابا عمیره هغه نعیر مرغۍ دې څه شوله الله حبیب هغه مړه ده امام الانبیاء د ماشوم مرغۍ مړه د تسلی ولا ورکوي مه خفه کېږه مه خفه کېږه داسې نن به د غریب سړي غم وشي نن به د غریب سړي غم وشي او د کلي مالدار به ورته وي دا زما مقبره ده دې کې به یې نه ښخی الله اکبر چې دغه وخت کې به د ده زړه نه څه خیږي دی به دا شکایت چاته درج کوي دی به دا شکایت چاته درج کوي سړي ته به د مړي کټ پروت او خلق به فیصلې کوي دې مقبره کې به یې ښخی او دې کې به یې نه ښخی او دا زما مقبره ده دا غریب به وایي خدایا زه دا مړی کم ځای ښخ کړم زما د مور ځای نشته ځای کم ځای ښخه کړم زما یو نابالغه بچی وفات ته د زړه میوه مې تلې ده خدایا ما سره خلک رښتینی کې دلته به یې ښخی او به یې نه ښخی او د هغه مرغۍ مړه ده او امام الانبیا راغلی تسلي ورته ورکوي مه خفه کېږه مه خفه کېږه اخلاقو ډیره کمزوري نن راغلی ده ډیره کمزوري راغلی ده بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها ته یو ورځ نبی علیہ السلام وی بی بی عایشې دعا وغواړه نن چې څه دعا یې وغواړه نن یې الله قبلوي بس وغواړه شابه څه غواړې وغواړه دا ډېره هوښیاره وي نه زه به پکې پلار سره مشوره کوم ځکه نن ماته یو اعزاز میلو دی پلار نه به تپوس کوم یې وکتې ځه راله وي بابا نبی علیہ السلام نن اختیار راکړی دی څه ترې وغواړم وی چې څه وایي نن هغه ووایه وی ورته وایه چې کله تا د الله سره د راز خبرې شوي وي نو هغې کې راته یوه خبره وکړه د معراج په شپه ستا د راز خبرې د الله سره شي ما ته پکې یوه خبره وکړه خو چې وی کې درته نو ما ته به بیا وایي ګورئ ښه ما سره به دې دا لوځي چې ما ته به یې وایي هغې وی ښه راله نبی علیہ السلام ته وی د الله حبیبه د هغې راز خبرو کې راته یوه وکړه نبی علیہ السلام ورته بی بی عایشې زما د الله راز نه ما ته به پکې یوه کوي بی بی عایشې یوه خبره پکې دا وه چې چا یو مسلمان خوشحاله کو چا یو مسلمان خوشحاله کو دی به سیده جنت ته ځي بس غمزده دی غمزفلی دی مصیبت زده دی چا چې یو مسلمان خوشحاله کو دی به سیده جنت ته ځي بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها وی ډېره خوشحاله شوم رالم خپل پلار ته مې وي چې هغه ته مې وي چې هغه ایکدم په جړا شو ما وی پلاره ته ولې جاړې تا خو دنیا خلک خوشحاله کړی دی ما ته وی بی بی عایشې ته د خبرې یو اړخ ته ګورې خو بل ته یې نه ګورې که نه یو اړخ یې دا دی چې چا مسلمان خوشحاله کو به سیده جنت ته ځي خو بل اړخ یې دا دی چې چا مسلمان خفه کو دی به سیده جهنم ته ځي بل اړخ خو د خبرې دا دی که بل اړخ خو د خبرې دا دی رب العالمین وی ما ګورئ الله وی ما ګورئ ما به کوم ځای ومومئ الله وی ما به کوم ځای ومومئ مونږ وایو جومات کې به الله ومومو نه مونږ وایو چېرته جهاد له به لاړ شم هلته به الله ومومم نه مونږ وایو چېرته تبلیغ له به لاړ شم هلته به الله نه الله وی که ما ګورئ نو ما د غمزده او د غمزپلو خلقو سره وګورئ ما د مصیبت زده خلقو سره وګورئ ما چې دا د شپې پې کورونه راساسي ما د دغې خلقو سره وګورئ چې دا یوه ورځ روټۍ مومي او بله ورځ یې ما د دغې خلقو سره وګورئ چې دا بچې وفات شي او دا حادثه پې راشي ما د دغې خلقو سره ما د غمزپلو سره وګورئ ما به هلته ومومئ ما به هلته ومومئ د دواړو جهانو سردار فرمایي تله د میزان به څه شی درنوي یوه غټه تله به راته الله لګوي خدایه په څه به درنیږي د بدو دا به څنګه سپکیږي خدایا د نیکو دا به څنګه پکته ځي خدایا دا ټول به مې څنګه درنیږي د دواړو جهانو سردار فرمایي په تله د میزان کې درنون کې سیس چې تله د میزان درنی هغه بهترین اخلاق دی بس
ستا تهجد منم، ستا منځ منم، خو ستا د ژبې نه خلق تکلیف کې دی، دا نه منم، دې ته نه یم تیار، دې ته نه یم تیار. تا نن په ژبې دوه خلق وجنګو. لا يدخل الجنة قطات، چغلخور سړی به جنت ته نه ځي. تا خلق په ژبو وجنګو، تا خلقو کې انتشار پیدا کو. نه، تله د میزان چې درنی هغه بهترین اخلاق، تله د میزان چې درنی هغه بهترین اخلاق، د منځونو سره به بهترین اخلاق فرمای. پکار وي د دواړو جهانو سردار فرمای من سمتا نجا، من سمتا نجا. څوک چې اکثر اوقاتو کې چپ پاتې شو دی به نجات مومي. بس خلک خبرې شروع کوي، د چا غیبت رالی، بس ته چپ کېږه، زه به دې ځای نه پاسم، بس زه نشم برداشت کولی. تاسو د عالم بد وایي، زه دې ځای کې نه کښېنم، بس پاستې زتې زه در سره نه کښېنم، ځان لی وایه زه در نه لاړم، زه لاړم، زه دې ته نه یم تیار، زه دا په غوږونو نه اورم. دا د مسلمان رور غیبت دی، دا د مسلمان د عزت سودا شروع ده. زه دې کې نه شریکېږم. خپلې ژبې کنټرول کو. په خوږه خبره زمونږ هېڅ نه کېږي او د بل پې ډېر لرغېږي، د بل پې ډېر لرغېږي. یو سړي باندې غم یې توله لاړ شي چې مه خفه کېږه، دا د الله د طرف نه ده. صبر کوه، الله به اجر درکوي. د معاذ رضی الله تعالی عنه ځوان زوی وفات شو. نبی علیه السلام خبر شو، خط یې ورته ولیکو. په خط کې ورته ولیکل وی معاذه دا څه چې واغستل هغه هم د الله و، دا څه چې دي دا هم د الله دي. فلتصبر ولتحتسب، معاذه صبر کوه او د الله نه د اجر امید ساته. وی که ته صبر نه کوي نو په دې ستا د زوی واپس کیږي نه، که ته صبر نه کوي زوی دې نه واپس کیږي، خو کم اجر چې تاله الله درکړي هغه نه بدر نه ختم شي، بس اجر به میلو نشي. نو تسلی مسلمان له د خوږو خبرو ضرورت دی. رب العالمین دې د عمل کولو